اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو په خدمت کې د سوره واقعې د خواص سره د هغې د برکاتو سره حاضر یم. دوستانو ویډیو به تر اخره پورې ګورئ. زموږ چینل به لازمي سبسکرایب کوئ او بهترین کمنټس به دا د ماشاءالله سبحان الله په صورت کې موږ ته تاسو راکولی شئ. دوستانو سوره واقعه د مالی مشکلاتو دپاره ډیره زیاته مشهوره ده. اکثر خلک د دې تلاوت هم کوي او حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که یو سړی هر سړی چې کوم دی د شپې سورة الواقعه چې کومه ده دا وایي نو د دې تلاوت کوي نو انشاءالله العزیز دا سړی به همیشه الله رب العزت د غریبۍ نه او د تنګ دستۍ نه به الله پاک په امان کې ساتي. چونکې صحابه کرام چې کوم دي هغې خو دومره پوخ ایمان او یقین و چې حضور کریم صلی الله علیه وسلم د پاکې ژبې نه به چې کله یو لفظ ووتو نو هغې به بلکل دومره د کامل ایمان او اعتقاد سره کوو چې په هغه لفظ به هم ځان قربانو. چونکې صحابه کرام چې کوم دي اکثر غریبانان و، یو څو پکې مالدار و، نو د دې د وجې نه ټولو غریبي وه. نو هغې حضور کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته دا عمل وښودو چې د شپې یو ځل چې کوم دی دا سوره واقعه وایي. د دې باره کې یو خبره ډېر زیاته مشهوره ده چې مشهور صحابي دی چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کله چې هغه بیمار شو ډېر زیات او د وفات د مرګ په بستر پرېوتو نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې ډېر عثمان غني ورته ډېر مالدار او د حضور کریم صلی الله علیه وسلم زومو دوه لورګانې مبارکې ورته واده شوي وي، یو وفات شوی وه نو ذوالنورین هم ورته وایي. نو هغه ډېر مالدار او نو د دې لورګانې وي د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. نو هغه چې کوم د 1,00,000 درهم راوړله او حضرت عبدالله ابن مسعود ته یې وړاندې کړی دا تاسو قبول کړئ. حضرت عبدالله ابن مسعود د هغې نه انکار وکړو چونکې صحابه کرام د مال محبت د هغې په زړونو کې نو صرف د دین محبت و. نو حضرت عثمان رضی الله عنه ورته فرمایي چې ما خو چې کوم دی دا ستا د بچو دپاره راوړي دي، دا تاله نه در کوم ځکه چې د هغوی به ستا د وفات نه پس به د هغوی څوک نه وي. نو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته فرمایي دومره زبردست یقین و چې زما بچیانو ته زما لورګانو ته هم د مال ضرورت نشته دی ځکه چې ما د حضور کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي څوک چې د شپې سوره واقعه وایي الله رب العزت به همیشه هغه باندې چرته هم غریبي نه راولي. او ما خپلو ټولو بچو ته چې کوم دی سوره واقعه حفظ کړې ده یاده کړې مې ده نو هغې ته دې ضرورت نشته. نو دا ډېر بهترین دی د قضای حاجت دپاره د حاجتونو دپاره. نو که څوک د څه حاجت دپاره مالي مسایلو دپاره د ماخوستن د لمونځ نه بعد سوره واقعه یو ځل یا 41 ځل وایي نو دا ډېره مجربه ده. دغه رنګې د مالي معاملاتو دپاره داسې هم کولی شي چې د سوره واقعه د ماخوستن د مازدیګر د لمونځ نه پس 14 ځل وایي. دا هم ډېره مشهوره ده او ډېرو روایتو کې دا هم راغلې ده. دغه رنګې که ته وایې چې زما د غیبو نه ماته روزي میلاو شي، د غیبو نه ماته او زه مالداره شم، نو د ماخوستن د لمونځ نه بعد درې ځل سوره واقعه څوک تلاوت وکړي او د هغې نه پس دعا وکړي نو الله رب العزت به یې مال دولت نه به یې الله مالامال کړي. هېڅ چاته به د حاجت نه وي او داسې ځای نه به دته روزي راځي چې د به هغه ځای نه ګمان هم نه وي. نو سوره واقعه د مال دولت دپاره دا وایي او موږ له دې په الله د عمل کول توفیق راکړي. ډېر بهترین ده او ډېره مشهوره ده. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زموږ دغه شانته ویډیوګانې ګورئ او د هغې به انشاءالله موږ ته هم الله پوره اجر راکوي او تاسو یې نورو ملګرو ته ښایئ. الله رب العزت دې زموږ د ټولو حامي او ناصر شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.